د ښځې نه د قیامت په ورځ ړومبې په حقوق الله کې چې تپوس کېږي د مونځ به کېږي او په حقوق العباد کې چې نو د خاوند متعلق به کېږي. یو ښځه راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د خاوند څه حق شته دی؟ په ما باندې د خاوند څه حق دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل فإنه جنتک و نارک، دا خاوند ستا جنت هم دی او جهنم دی هم دی. خاوند نه رضا او جنت ته به ځي، خاوند نه خفه او جهنم ته به ځي، جهنم ته به ځي. نو یاد وساته ښځه او حدیث مبارک کې راځي یاد وساته الله کمه کمه به مړه لمبې یادو منو، کمه کمه به د خپلې معاشرې خرابي یادو منو. زمونږ غمونو له راشه، غمونو له راشه ښځو لوی مصیبت راښکلی د غمونو نه. چېرته مړی وشي په لرې لرې ځای کې، په لرې لرې ځای کې د ښځو دا ډلې به چلېږي. او یقین وساته دا ښځې چې په لارې کومې ځي دوی چې کوم غیبت کوي که نه، یاره یقین وکړه که دوی په مړي اریاني او که دوی په دې وزر اریاني. د ښځو عذر لتلو غم لتلو دا په شریعت کې حرام دي، جایز نه دي. دا غم راضي په ښځو نشته، دا په سړو ده. دا په چا ده؟ دا په سړو ده. د الله دپاره د خپلې ښځې چې لږې کنټرول کړو معاشره به سمېږي، معاشره به سمېږي. دویم دا چې کوم نارینه ته په ژوندانه باندې کتل حرام دي، پس د مړینې نه کتل هم هغه ته حرام دي. مسله پوه شوې که نه؟ یو سړی دی هغه ته په ژوندانه کتل حرام دی او دغه سړی مړ شو، ښځې له ده ته په مړینه هم کتل جایز نه دي. دا ښځې به راشه غوبل به جوړ کړي په ځوانۍ کې منډه ورکړه چې وینه وه ستا دی څه دی چې ته یې وي، ستا څه دی تا ورته کتل حرام دي. دا بعضې خو پکې سمې ته به و چې د پیسو دي، خدای خبر چې کېدای شي ته میلاوېږي هم ورکه پلانکی راله ښه ده ښځې ورکه پلانکی راله دا داسې خوږه جړا کوي ورکه پلانکی پکې مشهوره وي، مشهوره وي د ویر دپاره چې هغه راشي ټولې ښځې ورته نیغ نیغ ګوري نو هغه سندره شروع کړي نو په آخر کې ورته دا شی ورسره شریکوي. لویه کیسه شروع ده. یقین په الله حکم دا تر مقبرې سره نږدې پاتې کېږو چې مړی وشي که نه د سهار مانځه له پاسه ما هم بیا خبره جوړه هر سهار به راځي او به ټپه رالي او په آخر کې به سره نور ټولې اوښکې توکې به ورسره وکړي. سم شعر دی که نه، سمه کیسه ده. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته دو اواز ډېر زیات ناخوښه دي، یو اواز د ګانو، دویم اواز د ویر، دویم اواز د ویر، ښځې چې ویر کوي. بله خبره دا ښځې چې د عذرونه راځي که نه د دوی پړونه یې ټول عمر میخ ته داسې ښکاره پروت دي، یا د دروازې باندې باید داسې اچولې ځکه دا خو بیا منډه وایي که نه صندوق ته د دې پړونه دي خو څوک یې وایي تاسو ته چا چې دا صندوق ته وایي چا چې دا پیټک د دې پړونه به میخ ته ښکاره پروت یا به په ور پروت دي چې دا اعلان اوري چې خلک خبرې کوي چې دا تلي ګورې. کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتله په دې باندې د الله لعنت ورېږي تر هغې پورې تر څو چې دې کور ته واپس نه راغلي. دا دی چې عذرونه لځي چا نه تپوس کوي الله دا جینکۍ خو پرېږده دا کومې چې لږ سپین سرې شي که نه زه بوډۍ یم په دې کې اجازت ته څه ضرورت دی. دا خو په ګاړو بیا ځان حسابوي نه بوډۍ نه کو په خړپوسو ځای نه هم به د خاوند نه تپوس کوي. د خاوند د اجازت نه چې بغیر د درشل نه د خپل بار کړه تر هغې پورې لعنت په تا ورېږي چې تر څو پورې دننه کور ته نه راغلي. او زمون خو بیا دغه شی دی صرف په دې ښاریو کې خاوند چې نوکرۍ له وځي که نه نو دا ښځه په انتظار چې تر څو به دې وځي چې دې وځي نو هغه هم درشي د کوره وځي. بیا ټایم ته ګوري زما خاوند به پلانکي ټایم ته راځي د هغې طرف ته چې راځي چېرته چولي غونته یې راغسي چې راشي کارېږي راته صرف نه چې دې کور ته راشي چولي ورته راوړي هغه ورته کېږي زه خبره خلاصه شي. ښځه په یو ځای او سړی په بله ځي. یاد وساته کومه ښځه چې او دا ښځې چې غم لځي نو هم به ځان تیاروي، ښځې چې غم لځي نو هم به څه کوي ځان به تیاروي. حدیث مبارک کې راځي کتونکي هم لعنتي دی او چاته چې قتل شي دا هم لعنتي ده. دا کومه ښځه چې ځان سنبال کړي په لاره باندې تېرېږي کتونکي هم لعنتیان دي د الله د طرفه پرې لعنت راورېږي او کومې ښځې ته چې قتل شي په دې باندې هم د الله د طرفه څه راورېږي لعنت ورېږي. او بیا چې کومه ښځه د کوره وځي او خوشبويي ولګوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هي کذا و کذا یعنې الزانیه دا خو داسې داسې ده یعنې زناکاره ده. کومه ښځه چې خوشبويي ولګوي دا د ډېره پاک دامنه ښځه دا د ډېره پاکه ښځه خو چې دا د پردو نارینهو په مخ کې لاړه په نارینهو خوشبويي ولګېده نبي علیه السلام یې بدکاره یې بدکاره تا خپله خوشبويي پردو سړو ته وه. نو یو په دې غمونو باندې څه راولي لګوه کنټرول راولي کنټرول